پاکستان ته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اختر او افغان ځواکونو ته د تیارسۍ امر د چې ضیاءالحق امرخیل پاکستان ته څه ویلي دي دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشه ځواکونو د وړاندې راتګ کړنې پر افغان خاورې تیری بللی. ضیاءالحق امرخیل ویلي چې دا د پاکستان لخوا پر افغان خاورې تیری او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. نوموړي په یوه ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې دا ښکاره تجاوز او د نړیوالو میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو. د افغانستان ولس ته ډاډ ورکوو چې زموږ سرحدي ځواکونه د خپلې خاورې او عزت په کلکه دفاع کوي. نوموړي ولس ته ډاډ ورکړی دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځانګړي ډول سرحدي ځواکونه له خپل هیواده دفاع کوي او د خاورې او عزت ساتلو وړتیا لري. ننګرهار والي له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحرکاتو په مخنیوي کې همکاري وکړي. دا مهال داسې ده چې 2 ورځې وړاندې ماښام پاکستاني ځواکونو هڅه کوله چې د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې افغان خاورې دننه یو ټاور جوړ کړي، خو افغان ځواکونو مخالفت وکړ او مخه یې ور ونیوله. د همدا تیر ماښام دا مسله همدا لامل شو چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوه او په پایله کې یو افغان پولساتي سرتیری هم وژل شوی او 3 نور ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.